این سیستم ضد سرقت یا دزدگیر است. همزمان با 3 سیستمی کار میکنه. با ادامه ویدیو خوش آمدید دوستان. حال امروز کاکا گپ بزنیم که اینا چی را ساختن. میشه اول خودتان رو معرفی کنین؟ من انجینر محمد رسول امین، مدیر فنی انستیتوت معاون انجینری کاپیسا. خیلی عالی انجینر صاحب، میشه درباره نوآوریاتان با ما بگین چی را ساختین، چی ابتکار کردین؟ از ابتکاراتی که اکثرا کارهایی که صورت گرفته به راهنمایی استادا توسط شاگردای ما صورت گرفته، او دستگاهی را که عملا میبینیم مخلوط کن آرد است یا خمیر که میتونه 5 کیلو آرد اگر بخوایم ظرفیتش بالا بریم بالاتر خمیر بکنه در یک چند دقیقه محدود. و از او گذشته یک دستگاه دیگه را اونجا داریم که با استفاده میتونه که گروپا خاموش روشن شود، همزمان هر 3 گروپش به شکل جدا جدا میتونه که خاموش روشن شود به این شکل. توسط ریموت کار میکنه؟ توسط ریموت کار میکنه، خاموش و روشن میشه. و یک چیز دیگه که اینجا داریم به اصطلاح استیشن بادی است که فقط یک شکل سمپل ساخته میره، میشه که با زیر آدم بزرگ بسازه. با استفاده از هوا به اصطلاح باد میتونیم برق به دست بیاریم. و چیز دیگه که اینجا داریم یا استیشن توربین آبی است که با استفاده از آب میتونیم که با توربین با ظرفیت‌های بزرگتر از یام جور بکنیم که در یک نقطه که به اصطلاح سرکوب داشته باشه یا ارتفاع داشته باشه میتونیم از این برق تولید بکنیم. و یک چیز دیگه که اینجا ساخته است از بخش سیستم برقی یا الکترونیکی، این سیستم ضد سرقت یا دزدگیر است. همزمان با 3 سیستمی کار میکنه. هم در صورتی که دست با این لمس شوه میتونه که صدا بکنه آژور یا صدا بکنه. با استفاده از به اصطلاح دست زدن خودش با استفاده از تکان 3 مرحله ای کار کرده میتونه. و این گروپ دیگه سیستمی را که جور کردین این میتونه که از زمانی که در یک نقطه به اصطلاح مثل دزدگیر است، اگر از در یک نقطه جا به جا میشه، وقتی که افراد از اطراف از عبور بکنه اتومات گروپ از روشن میشه. به شکل مختصر یک ذره براتون بیان دادیم. خیلی خوب، خیلی عالی. چقدر از اینا آمده بالای؟ از کدام؟ بالای همین. از این تقریبا 2500 افغانی مصرف خورده. تنها ساختن یا نه؟ نه خیر، فقط استادای ما پروژه برای دادن توسط مسئولین ساختیم جور کردیم. خیلی تشکر، آرزوی موفقیت دارم. سلامت باشید. تشکر از شما. دلته زمونږ ورور سره خبرې کوو چې یو موټر جوړ کړی ده چې څنګه جوړ کړی، څومره وخت ورباندې لګېدلی ده او مصرف پرې څومره راغلی ده. نور حال به له دوی څخه وپوښتو. سلام علیکم ورور، خپل ځان معرفي. وعلیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رحمت الله د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. دغه موټر ما په ننګرهار جلال آباد ښار کې جوړ کړی دی. دا مې د ننګرهار نه راوړی دی دلته. د شایسته جلال آباد همیشه بهار نه راغلی دی زموږ ورور. دا مو په څو ورځو کې جوړ کړی دی؟ دا مو تقریبا 3 میاشتو موده کې جوړ کړی دی. 3 میاشتو. په دې څومره لګښت راغلی؟ دې باندې زما تقریبا 1.5 لک افغانۍ راغلی. 1.5 لک افغانۍ. ښه، ډېر عالي، ډېر عالي. په دې کې د کومو وسایلو څخه استفاده شوې ده؟ دا ټول وسایل مې خپله تیار راوړي دي، بیا مې کور کې کټ کړي دي، جوړ کړي مې دي. یو ماشین یې د زرنج دی چې تیار مې ورته اغوستی دی او د موټر د 6 نفرو د وړلو توان لري. د 6 کسانو د وړلو توان لري. او بل دا مو په یوازې جوړ کړی دی که نه؟ او دا مو په یوازې ځان جوړ کړی دی، شخصي لګښت دی. یوازې مو جوړ کړی دی. ډېر عالي، ډېر عالي. دا مثلا د دې پروژه د خپله د دننه هېواد نه تاسې اخیستې که نه؟ ټول نن هېواد کې دي. ډېر عالي، ډېر عالي، ډېره زیاته مننه. تاسو ګورئ دوستانو چې ډېر یو ښایسته موټر دی او ډېر ښه په ښه ډیزاین سره زموږ ورور رحمت الله د ننګرهار ولایت همیشه بهار نه موږ ته جوړ کړی دی او راوړی دی او په دې نمایشګاه او نندارتون کې موږ ته ښودلی ده. انشاءالله چې کامیاب او رسګاره اوسیږي. زموږ سره مل اوسئ. صحیح شد گپ نه. خدا وجه باز مسائل
و دوستای عزیز خوش آمدین. امروز برادر دیگه ما گپ بزنیم که اینا چی را ساختن. سلام علیکم برادرم، میشه خدا معرفی کنید؟ سلام علیکم، محمد مجیب هستم از ولایت پروان، از تکنیکی مسئول تکنیک ولایت پروان هستم. خیلی عالی. محمد مجیب از ولایت زیبای پروان. خب شما چی نوآوری کردین؟ نواری ما یک موتور تندرای رنگ سیاه. خب موتور ساختن. این چطور کار میکنه؟ طریقه استفادهش چی رقم؟ طریقه استفادهش توسط ریموت کنترل هم است، توسط که میشه یک آدم خوردم بشینه کنترلشونه. خیلی عالی خیلی عالی. در چی مدت ساختین ایره؟ در مدت جریان درسای عملی ساخته میره ما. یعنی مثلا چه مدت؟ 1 ماه 2 ماه 3 ماه؟ 1-3 ماه ساخته میره. 3 ماه. خیلی عالی. دیگه پرزجات از ایره از خود داخل کشور گرفتین یا نه؟ مثلا از خارج کشور هم کدام پرزجات هست؟ یک ریموت از خارج کشور بخش ما آوردین، دیگه از داخل کشور هست. خیلی عالی خیلی عالی. هزینهش چقدر؟ هزینه 22,500 پشت. 22,500 افغانی. خب به همکاری دوستا ساختین یا نخیر تنها؟ نه، به همکاری دوستا استادا، یک استاد ما ساختیم، یک سیت برادر اندیواله بود ساختیم، صنفی همکاری از او ساخته شده. خیلی خیلی شو قسمی که دیدین دوست عزیز ما محمد مجیب جان از ولایت پروان و دیگه ان شاء الله آرزوی موفقیت برشان داریم. زنده باش.